ډېر زمانه مخکې ما یو کتاب کتلی دی خو ډېر وخت شو د دې خو مستند کتاب دی داسې نه چې اخوا خبر یو عالم حج لاله چې حج لاله دا حج مراسم چې پوره شو نو ده وده د خوب ویني په دې خوب کې په دې عرفات مبارک باندې اعلان کیږي دغه وخت کې خود د خوب کې وی د ټول حج قبول دی لیکن د هارون بلخی حج نه قبلو دا ناشنا واقع ده او دا ډېر مخکنی خبره چې دا ما په کتاب کې وتلې ده بې کتابه ده داسې او دا خوب هم قوي خوب چې سبا رایب شو د بلخ قافله پوښتنه کوله زموږ دا بلخ نه دا بلخ نسه دا چې خیمو ته ورغله یو نه پوښتنه بل نه پوښتنه هارون صاحب سره لږ کار دی یا خو ولی الله د خدای بزرګ او پاک سره دی هغه په خیمو کې څه کوي یا به طواف کوي او یا به په مطاب کې څه به منځونه کوي زیات شکم پیدا شي د حج د تبلیغي او دلته خل ولی دی وما ورته وی چې د حرم محترم کې په لکونو خلک دا به زه څنګه وپېژنم نو هغوی راته نښه وښوده وی دا لاسونه دواړه قطع دي دې ځای نه په زنځیر یې تړلي دي غاړې ته پراته دي لاسونه ژوند دي ګوره په غاړې ته نښه خو مې لاو شوه راته او چې حرم شریف ته داخل شوم چې مطاف ته ورغلم ورسره په مانځ ولاړ بس ماشه سړی خو مې ومونته وی چې سلام یې وګرځاوه ما ورته ویل السلام علیکم یا هارون کیف حالکم ما صاحب هارون تاسو یې یو څه خوب دې لیدلی دی څه مقدار حج یې وښوده څه مقدار چې زه راځم او حج کوم او چې دا حج مراسم پوره شي ستا په شان یو نیک سړی خوب ویني چې د ټولو حج قبلوم خو د هارون بلخي حج نه قبلوم او زما بل در نشته چېرته لاړ شم دغه عالم وایي چې پاته پوښتنه وکړه چې تا څه جرم کړی دی آخر دومره لوی د رحمت سمندر دی د خانه کعبه چې په دې ته پاک نشي نو په څه به پاکېږي دا خو سمندر دی بحر عمیق دی هغه ورته وایي چې صاحب یوه وجه درته ښیم خوب کې ورته وایي مخامخ ورته وایي یو زه شرابي یم اعاذ الله په نیشه د شرابو کې په ځان نه یم پوه شوی مور راله زورونه راکړې ده تنور بلو بل تنورو او بیهوشۍ حالت کې ځکه بیهوش نه وم دا مې اوچته کړې ده تنور ته مې وغورځولی اوس درته یو واقع اوس درته بیانوم وی چې څه هوش راغی نو ښځې راته وایي چې مور دې سوځېدلې ده وی کومه لاسو باندې چې ما خپله مور دې تنور ته وغورځولې وه لاسونه مې دواړه قطع کړي دي ځای نه بل څه خو نه شو اوس حاضري کوم حج نه قبلېږي دغه عالم وایي چې ما ورته وایي چې هارون صاحب یو عارضه مې واوره وی څه دي وی بیا حرم شریف ته مه راسه حرم شریف ته مې ورسه تا دومره لوی جرم کړی دی که آسمان نه اور راشي ته پرېږده د حرم شریف به وسوځي دا دې وی چې خپلې خیمې ته رالم دغه عالم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې رحمت الله دومره در باندې خفه کېږي څه جدا بدبخت دی چې هغه ابدي جهنم ته لاړ شي که د نبي اسلام دومره محبت دی چې یو امتي مې زما دوزخ ته لاړ نه شي نبی علیه السلام مبارک به خوب ویل ما ته فلانګي یم یا صاحب وی دا خلق د خدای د رحمت نه ناامید کوه الکتاب مطلب دا و
چې هارون بلخي ګناهګار خو کافر نه گناہ کبیره ده خو چې اوس عالم له فتوا ورکړه چې مرازا معلومیږي چې بالکل ناامیدي شو نو د کافر له دنیا نه دي نو کم از کم مسلمان خو بلار شي کنه حضرت روح ته الهام وشو سره ځکه ته خوب ته ورغی چې د الله تعالی د رحمت نه خلق ناامیده کوه مه داسې مه وایه هارون بلخي به الله بخي او مور به مله خدای بخي ذکر خیری چې نبی علیہ السلام ویل خو بس کار وشو نور څه کوو دغه حدیث مبارکه چې مبارک دی دغه بل څوک شیطان په شکل نه جوړېدی چې رسول الله باندې شي ویلی خطا دا معجزه رسول الله ده زه کار خو وشو زه وایي په مطاب کې ولاړو ما راسې په مانځه ولاړ چې سلام یې وګرځاو ما ورته ابشر یا هارون هارون تبریک دی مبارک شه مبارک شه مبارک زیره مهربان یو څه دي رحمت الله علیه خوب دی صلی الله علیه وسلم یو څه ویلي هارون بلخي به خدای بخي خدای ته ویلي آه کړ سای ورکړ چې پاتې